تازه د طالبانو خیالي ولسمشر ملا هیبت الله څه ویلي دي. د دې ترڅنګ د نړۍ او افغانستان مهم خبرونه هم په دې ویډیو کې شته، نو دا ویډیو تر پایه وګورئ. د طالبانو رهبر ملا هیبت الله اخندزاده د دې ډلې په قومندانانو غږ کړی دی چې د خپلو لیکونه نامطلوب کسان وباسي. هندي لوبغاړی اشوین د هند له کرکټ بورډ څخه غوښتي دي چې که امکان وي مجیب ته د طبیب واستوي چې درملنه یې وشي او لوبو ته راستون شي. هغه د افغانستان د لوبو ستاینه کړې ده، ویلي دي چې له هغوی سره د هند هیلې هم تړلې دي. روسیه د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان څخه روسیې ته د متوجه ګواښونو له کبله اندېښنه ښودلې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا وایي چې د نشهیي توکو او ترهګریزو بریدونو له پلوه لا هم له افغانستان څخه دغه هیواد ته ګواښونه متوجه دي او د طالبانو د حاکمیت باوجود لا هم په دغه ګواښونو کې هیڅ کمی نه دی راغلی. ترکیه د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو وایي چې حکومت یې په افغانستان کې د نجونو له 14 ښوونځیو څخه چې د ترکیې له لوري جوړ شوي او اداره کېدل 10 بیرته پرانیستي دي. المان د المان حکومت وایي چې له افغانستان سره 80 میلیونه یورو بشري مرسته کوي. المان ویلي دي چې دا مرسته د افغانستان له خلکو سره د بشرپالنې په نیت کیږي. او د پای خبر هم دا دی چې په ټولنیزو رسنیو کې د علي وزیر د راخوشي کېدو لپاره کمپاین په تیزۍ سره روان دی. د لر او بر افغانانو له پاکستاني حکومت غوښتي دي چې د علي وزیر په ګډون د PTM ټول بندیان ژر تر ژره راخوشي کړي. دوی د پاکستان حکومت له پښتنو سره په بې عدالتۍ تورن کړی دی. درنو لیدونکو، دا چې ویډیو مو تر پایه ولیدله ډېره زیاته مننه. د لا ډېرو ویډیوګانو لپاره سوله افغان یوټیوب چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. تر بیا مو په الله سپارم. د خدای په امان.